السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د 53 اوریزه لوبه په دویمه لوبه کې افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش پر وړاندې په دویمه نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. په ټاکل شویو 50 اوورونو کې د خپلو نولو لوبغاړو په زیان سره 341 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز 145 منډې جوړ کړلې، ابراهیم ځدران 200 منډې جوړې کړلې. دا لومړی ځل چې په ورځنۍ نړیوالو سیالۍ کې د افغانستان پیلیز توپوهونکي سلیزې جوړې کړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی توپوهونکی ابراهیم ځدران د بنګلادیش پر وړاندې د روانې ورځنۍ سیالۍ کې بهترینه توپوهنه وکړله. په نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې خپله څلورمه سلیزه بشپړه کړه، او بل نجیب الله ځدران په ورځنۍ سیالۍ کې 2000 منډې وکړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړي نجیب الله ځدران په نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې 2000 منډې بشپړه کړلې. نوموړي تر اوسه 80 پړنیو کې د یوې سلیزې 5 نیمه سلیزه پر مټ باندې 380 منډو په واسطه سره 2000 منډې بشپړه کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز ابراهیم ځدران د بنګلادیش پر وړاندې په روانه لوبلړۍ په دویمه لوبه کې په لومړي وکټ ستره ملګرتیا جوړه کړله. په ورځنیو سیالیو کې تر ټولو اوږده ملګرتیا کارنامه یې هم په خپل نوم کړه. دواړو په ګډه د 2010 کال د سکاټلند پر وړاندې محمد شهزاد کریم جنت د 218 منډو ملګرتیا هم ماته کړله. په ورځنیو سیالۍ کې د افغانستان لپاره یو نوې ملګرتیا جوړه کړله او کارنامه یې هم وکړه. د افغانستان د 332 منډو هدف په تعقیب کې بنګلادیش توپوهنه کوي. تر دا مهاله په 33 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 141 منډې جوړې کړې دي. خپل اتلانو ته دعاګانې کوي چې دغه سیریز د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.